السلام علیکم دوستانو، ښه راغلاست. زه یم جاوید خان او تاسو جاوید خان آفیشل چینل ګورئ. دوستانو، نن په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته پراکټیکلی یا په عملي توګه باندې د ویډیو شاټ اخیستل، هغه هم په کینن کمره باندې چې اکثره د فوټوګرافي یا عکسونو لپاره کارول کېږي، خو موږ په ویډیو هم جوړولی شو. زه به تاسو ته کمره ټول وسایل در وښیم، د شاټ اخیستلو طریقه به هم درته وښیم او همدغسې به دوستانو د هغې ایډیټینګ هم تاسو ته وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپله ډېر ساده د موبایل کیمره باندې، کینن کمره باندې، هر یو کمره چې تاسو سره وي هغې باندې تاسو یو 3 شاټونه واخلئ او هغې نه تاسو کلون شاټ جوړ کړئ. کلون شاټ مطلب ډبل رول والا. تاسو به په موویز یا فلمونو کې کتلی وي چې که چېرته تاسو وغواړئ چې ډبل رولز یا د کلون شاټ هغوی څنګه جوړئ، هغه طریقه به زه انشاءالله تاسو سره ټوله شریکوم. اوس راځم لومړی تاسو ته دغه وسایل یا سامان ښیم چې ما سره کوم سامان دي، څومره امکانات دي او د دې امکانات نه موږ څنګه کار اخیستلی شو. دوستانو دا وګورئ، زما سره دغه یو سمپل شانتي کینن کمره ده، ډېره قیمتي هم نه ده، خو بیا هم زه ترېنه ډېر ښه کار اخلم. او همداسې دغه یو مایک دی چې مخکې تاسو پکې ویډیو وکتله. داسې زما سره وګورئ دوستانو، دا یو کتاب دی او لاندې وګورئ دوستانو دا یو ګیلاس دی او دغه دوستانو زموږ سره لوکیشن دی چې په دې لوکیشن کې به زه شاټونه اخلم او د دغې شاټونو مکمله طریقه به زه تاسو سره شریکوم چې تاسو څنګه کولی شئ ډېر په سهولت یا په اسانۍ سره کلون شاټونه یا ډبل رولز چې کوم تاسو په موویز کې ګورئ هغه څنګه تاسو جوړ کړئ. زه به دوستانو کمره بالکل لږ زره ځان ته هم داسې راتاوه کړم او زه تاسو ته انشاءالله همدغه شاټونو طریقه اوس ښیم. تاسو به سمپلی داسې طریقه وکړئ چې کوم لوکیشن کې غواړئ شاټونه جوړ کړئ هغه ځای ته به خپله کمره دغسې کېږدئ. وګورئ دوستانو، زموږ سره ټرایپاډ هم نشته، مونوپاډ هم نشته یا هغه سټین هم نشته د کوم د پاسه چې موږ کمره ږدو. بس سمپل دلته وګورئ دوستانو، دغه بالښتون نه ما کار اخیستلی دی او په دې باندې مې کمره هماغه ځای ته سیټ کړې ده. زه به دوستانو څو شاټونه اخلم؟ 3 شاټونه به اخلم. یو شاټ به دوستانو د دې کتاب اخلم، دا ګورئ د کتاب دې باندې به زه یو شاټ اخلم. بل شاټ به دوستانو زه په دې ګیلاس باندې اخلم، دا ګورئ دا ګیلاس دی سمپل. او بل شاټ به دوستانو زه د دې موبایل سره اخلم، ډېر سمپل. نو دغه 3 واړه شاټونه به دوستانو زه له دغې ځای نه داسې ریکارډ کوم او دې طرف ته دوستانو تاسو وګورئ هغه ځای کې به زه خپله د دې د اکټینګ هم خپله کوم چې موږ څنګه اکټینګ کولی شو. نو راځئ دوستانو شروع کوو یا پیل کوو او زه تاسو سره طریقه شریکوم. ایډیټینګ طریقه هم زه تاسو ته په کاین ماسټر اپلیکیشن کې په موبایل کې ښیم چې په موبایل کې موږ څنګه ایډیټینګ کولی شو. خوږو دوستانو، تاسو ګورئ چې زموږ سره په سکرین باندې کاین ماسټر اپلیکیشن دی. دغه اپلیکیشن زما سره په دې موبایل ډیوایس کې انسټال دی. که تاسو سره انسټال نه وي دوستانو، کولی شئ د پلی سټور نه، اپ سټور نه او همدارنګې دوستانو تاسو کولی شئ چې په ګوګل کې سرچ ورکړئ، هغې نه ځان لپاره ډاونلوډ کړئ. دلته وګورئ دوستانو، لومړی کوم کار چې موږ کوو، راځو له دغې برخې نه نوی پراجکټ اخلو. پراجکټ هم چې کله دوستانو کلیک کړئ بیا دلته کې تاسو نه اسپیکټ ریشو غواړي. نو موږ به دوستانو دغه اول نمبر اسپیکټ ریشو چې د یوټیوب لپاره ده 16:9 دا به موږ سلیکټ کړو او د سلیکشن نه وروسته وګورئ زموږ سره دوستانو نوی پراجکټ راځي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ دوستانو زموږ سره نوی پراجکټ راغی. اول کوم کار چې دوستانو تاسو کوئ را به شي میډیا برخې ته، په میډیا باندې به کلیک واخلئ. د میډیا نه وروسته دوستانو هغه شاټ زه دلته کې راپلوډوم کوم چې دوستانو موږ په کیمره باندې اخیستی دی. یو ځلې تاسو ته پلی کوم او هغې نه وروسته د ایډیټینګ طریقه تاسو سره شریکوم. نو دوستانو زما سره دغه شاټ په کیمرې فولډر کې دی. تاسو سره چې په هر فولډر کې وي هماغه ځای نه به ځان سره راواخلئ. نو دلته کې وګورئ دوستانو د کیمرې فولډر ته راځم او دا فولډر زموږ سره راخلاص شو او دلته کې دوستانو دغه اول نمبر زموږ سره شاټ دی، په دې باندې به زه کلیک واخلم. له دې نه وروسته دوستانو میک 720 کاپي دې باندې به تاسو داسې کلیک واخلئ. دا شاټ به تاسو سره کاپي هم شي او دلته به اپلوډ هم شي. اپلوډ یې لږ ټایم نیسي دوستانو، ځکه چې د دې اسپیکټ ریشو څه ناڅه اډجسټ کېږي، نو هغې وخته پورې موږ لږ انتظار کوو. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ګورئ زموږ سره دغه شاټ دلته کې کاین ماسټر اپلیکیشن ته را اپلوډ شو. اوس وګورئ دوستانو دغه زموږ سره شاټونه دي. دا وګورئ زموږ سره اول شاټ دی. موږ دغه ویډیو ټول مسلسل یعنی په یو ځل باندې کړې ده، بیل بیل شاټونه هم نه دي اخیستي. تاسو هم دوستانو همدغسې ویډیو ځان لپاره ریکارډ کړئ. دا وګورئ دوستانو زموږ سره دویم شاټ دی چې له دې برخې نه شروع کېږي او همداسې چې مخکې لاړ شو. دا وګورئ دوستانو دا زموږ سره دریم شاټ دی. اول کوم کار چې تاسو کوئ دوستانو دغه شاټونه باید بیل بیل جدا کړئ او بیل بیل ایکسپورټ یعنی سیو کړئ پر ډیوایس کې
او هغې نه وروسته بیا دا ایډیټ شي. نو لومړی کوم کار چې کوو دوستانو دا شاټونه باید سره جلا کړو. زه داسې راځم وګورئ دوستانو دا شاټ دوستانو زموږ سره له دې برخې نه داسې شروع کیږي. نو دلته به تاسو داسې کلیک واخلئ. د کلیک نه وروسته به دوستانو تاسو راشئ او له دغې برخې نه به داسې ټریم کوئ. ټریم باندې به کلیک واخلئ او دلته کې به دوستانو تاسو سپلیټ اټ پلی هیډ باندې کلیک واخلئ. له دې نه وروسته دوستانو دغه اضافي برخه د شاټ چې ده دا به تاسو له دې برخې نه داسې ډیلیټ کړئ. نو اضافي برخه زما سره ډیلیټ شوه. دا وګورئ دوستانو دا زموږ سره اول نمبر شاټ دی چې دې برخه کې داسې ختمیږي. اوس به دوستانو دا شاټ عمدې برخه کې بیا هم داسې ټریم یعنې غوڅ کوئ. دلته کې به تاسو کلیک واخلئ او دلته به تاسو دوستانو سپلیټ اټ پلی هیډ باندې کلیک واخلئ. اوس به دوستانو همدغه اول نمبر شاټ پرېږدئ او دا دویم نمبر شاټ به تاسو دوستانو له دې برخې نه داسې ډیلیټ کړئ. نو دلته کې به ډیلیټ باندې کلیک واخلئ. دا وګورئ دوستانو دا زموږ سره اول نمبر شاټ دی. دا به اوس تاسو په خپل ډیوایس کې سیو کړئ. د سیو لپاره به تاسو راشئ دوستانو دلته کې به کلیک واخلئ داسې او دلته به دوستانو تاسو په ایکسپورټ باندې کلیک واخلئ. دا شاټ به تاسو سره ستاسو په ډیوایس کې ایکسپورټ یعنې سیو شي. نو وګورئ دوستانو اول نمبر شاټ زموږ سره سیو شو. اوس به بیرته بیا هم راشو کاین ماسټر اپلیکیشن ته او لاړ به شو دویم نمبر شاټ به را پیدا کړو او هغه به هم ځان سره سیو کړو. نو دویم نمبر شاټ لپاره به دوستانو تاسو داسې طریقه وکړئ چې همدا ویډیو به داسې سلیکټ کړئ او ویډیو به دوستانو دې طرف ته داسې کش کړئ. دې طرف ته به کش کړئ تاسو سره به خپله دویم نمبر شاټ هم راشي. نو دویم نمبر شاټ دوستانو زموږ سره تقریبا له دغې برخې نه داسې شروع کیږي. نو دلته کې به دوستانو تاسو یو کلیک واخلئ او بیا به راشئ له دې برخې نه به داسې ټریم یعنې غوڅ کړئ او تاسو به دوستانو کوشش وکړئ چې سپلیټ اټ پلی هیډ دې باندې داسې کلیک واخلئ. له دې نه وروسته دوستانو تاسو به دغه اول نمبر شاټ ډیلیټ کړئ ځکه چې دا موږ سره وخته په سټوریج کې سیو شو. نو تاسو به ډیلیټ باندې کلیک واخلئ دا به تاسو سره ډیلیټ شي. اوس به دوستانو دا شاټ داسې کش کړئ. د کش کولو لپاره به تاسو یوازې خپل لاس سره دا دې خواته کش کړئ. که کمپیوټر کې ایډیټینګ کوئ بیا موس سره کولی شئ چې داسې کش کړئ. هغه برخې پورې به یې کش کړئ تر څو چې دا شاټ ختم شي. نو شاټ دوستانو دلته کې زموږ سره په دې برخه کې داسې ختمیږي. همدغه شاټ به هم دوستانو ځان سره په خپل سټوریج کې سیو کړئ. د سیو لپاره به دوستانو تاسو راشئ په شیر بټن باندې به کلیک واخلئ او بل کلیک به دوستانو دلته کې تاسو په ایکسپورټ باندې کلیک واخلئ. دا به تاسو سره ایکسپورټ شي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ دوستانو اول نمبر شاټ او دویم نمبر شاټ دواړه زموږ سره زموږ د موبایل په سټوریج یا حافظه کې سیو شو. اوس به دوستانو بیا هم راشو کاین ماسټر اپلیکیشن ته او دریم نمبر شاټ به دوستانو هم په همدغه طریقه باندې سپلیټ یعنې جدا کړو او ځان سره به یې سیو کړو. لکه څنګه چې تاسو ګورئ دوستانو دریم نمبر شاټ هم زموږ سره دلته کې په ډیوایس کې سیو شو. اوس دوستانو راځو د ویډیو دویمې او اساسي برخې ته. دلته به دوستانو تاسو بالکل نوی پراجیکټ واخلئ. د نوي پراجیکټ لپاره به دوستانو تاسو راشئ د پلس یا جمع نښې باندې به کلیک واخلئ او دلته کې به بیا هم دوستانو موږ راشو اسپیکټ ریشو به 16:9 یا 14:9 کې واخلو. نو زموږ سره دوستانو وګورئ بالکل نوی پراجیکټ راغی. اوس اول کوم کار چې تاسو کوئ دوستانو لاړ به شئ میډیا برخې ته. په میډیا باندې به کلیک واخلئ او بیا به دوستانو تاسو راشئ بیکګراوند ته. په بیکګراوند باندې به کلیک واخلئ او دلته به تاسو یو رنګ ورته انتخاب کړئ. هر یو رنګ چې انتخابوئ زه به تور رنګ واخلم دوستانو. له دې نه وروسته به دوستانو تاسو دغه رنګ یا د دې ټایم لاین ډیوریشن هم داسې برابر کړئ. دا به داسې کش کړئ تر څو چې د دې ډیوریشن تاسو سره برابر شي. له دې نه وروسته به دوستانو تاسو راشئ لیر برخې ته او هماغه شاټونه به یو به یو یعنې یو په یو راواخلئ. اول کوم شاټ چې تاسو راخلئ دوستانو تاسو به هغه د سنټر پوزیشن شاټ راخلئ. نو میډیا باندې به داسې کلیک واخلئ او هغه شاټونه دوستانو زموږ سره ایکسپورټ والا فولډر کې سیویږي بای ډیفالټ. نو دلته کې وګورئ دوستانو درې والا دغه شاټونه دي زموږ سره. خو اول به دوستانو مونږ دغه د سنټر یا مرکزي شاټ راخلو. دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. دا شاټ به تاسو سره راپلوډ شي. دا شاټ چې کله تاسو سره راپلوډ شو دوستانو بیا به دوستانو تاسو راشئ په دغه برخه باندې به داسې کلیک واخلئ او دا به له دې برخې نه داسې فول سکرین کړئ. نو دا وګورئ دوستانو زموږ سره فول سکرین شو او دغه اضافي بیکګراوند به تاسو ترېنه غوڅ یعنې کټ کړئ. نو د دې د کټ کولو یا د ټریم کولو لپاره به دوستانو تاسو راشئ او په ټریم باندې به کلیک واخلئ او دلته به دوستانو تاسو په سپلیټ اټ پلی هیډ باندې کلیک واخلئ. دغه طرف ته دوستانو دغه ښي طرف ته د اضافي بیکګراوند چې زموږ سره پاتې کیږي دا به ډیلیټ کړئ. دا وګورئ ډیلیټ شو. اوس به دوستانو هغه دوه نورې ویډیوګانې هم را اپلوډ کړئ یا دوه کلیپونه به نور هم را اپلوډ کړئ. اول به دوستانو تاسو د رایټ سایډ یا د ښي طرف ته ویډیو داسې د میډیا برخې نه را اپلوډ کړئ. میډیا باندې به داسې کلیک واخلئ او بیا به هم تاسو لاړ شئ دوستانو ایکسپورټ ته.
په ایکسپورټ باندې به داسې کلیک واخلئ او بیا به دوستانو تاسو راشئ او دلته کې به د دې رایټ سایډ یا د ښي طرف ویډیو به داسې را اپلوډ کړي. دا ویډیو چې کله را اپلوډ کړه دوستانو دا به داسې تاسو مکمل ډول باندې فول سکرین کړئ. چې کله تاسو سره فول سکرین شوه بیا به دوستانو تاسو راشئ د اپشنو ته او اپشنو کې به دوستانو داسې لاندې راشئ په کراپینګ باندې به کلیک واخلئ. همدغه ویډیو به تاسو سره سلیکټ وي. کراپینګ باندې به داسې کلیک واخلئ او بیا به دوستانو تاسو راشئ له دې برخې نه به ورته کراپ انیبل کړئ. کراپ چې کله تاسو سره انیبل شو دوستانو بیا به راشئ دوستانو او د دغه چپ طرف نه به دا کراپ داسې راکش کړئ. دا وګورئ دوستانو دا به دې برخه کې همدغسې پرېږدئ. اوس وګورئ دوستانو څه ناڅه زموږ سره دا ویډیو برابره شوه. د دې ویډیو اضافي برخه به هم دوستانو تاسو ټریم یعنې غوڅه کوئ. دا وګورئ دوستانو دا زموږ سره غوڅه شو. اوس به دوستانو تاسو راشئ د چپ طرف ته دغه برخه کې چې کومه ویډیو راځي هغه به هم تاسو را اپلوډ کړئ. نو د اپلوډ لپاره به دوستانو تاسو په لیر باندې کلیک واخلئ. په لیر برخه کې به دوستانو میډیا باندې کلیک واخلئ او میډیا کې به لاړ شئ ایکسپورټ والا فولډر ته. په ایکسپورټ باندې به کلیک واخلئ او دغه یوه ویډیو د دوستانو دا به هم تاسو را واخلئ. ویډیو چې کله را اپلوډ شوه بیا به هم دوستانو داسې فول سکرین کوي کش به کوي داسې مکمل ډول باندې او له دې نه وروسته به دوستانو تاسو راشئ دغه آپشنو ته او په آپشنو کې به تاسو کراپینګ پیدا کړئ. دا وګورئ دوستانو دا زموږ سره څه دی کراپینګ. کراپینګ باندې به کلیک واخلئ او کراپ به ورته دوستانو له دې برخې نه داسې انیبل کړئ. بیا به دوستانو دا داسې دې طرف ته کش کړئ. دلته کې وګورئ دوستانو کله کله کراپینګ سره دغه شیپینګ فعالیږي. د شیپ باندې به تاسو کلیک واخلئ او دا شیپ به دوستانو تاسو ورته ریکټینګل واخلئ یعنی څلورځلي شکل کې به واخلئ. نو وګورئ دوستانو دا ویډیو هم زموږ سره زبردسته شانتې برابره شوه. لږې دوستانو زه تاسو ته پلی کوم داسې. نو وګورئ دوستانو د دې ویډیو دغه برخه کې لږ پرابلم شته دی چې شاټونه یې صحیح نه دي اخیستل شوي. نو دلته کې تاسو کوشش وکړئ چې یو آبجیکټ ولګوئ. د آبجیکټ لپاره به تاسو بیا هم لاړ شئ لیر ته. لیر کې به دوستانو تاسو لاړ شئ میډیا برخې ته. په میډیا باندې به کلیک واخلئ او بیا به دوستانو دلته کې تاسو یو آبجیکټ ولګوئ. زما سره دغلته کې یو آبجیکټ شته دی د ډاونلوډ والا فولډر کې. دا به زه داسې راواخلم او د دې سایز به داسې برابر کړم دوستانو منظم شانتې او د آبجیکټ به زه دغلته راولم. سایز به لږ داسې غټ کړئ دوستانو او دا به دې برخه کې داسې منظم فټ کړئ. آبجیکټ به دوستانو تاسو په ټایم لاین کې داسې مکمل اډجسټ یعنې برابر کړئ. د ویډیو سټارټ نه د ویډیو تر اینډ پورې به دا داسې برابر کړئ. ویډیو اول نه تر اخره پورې. وګورئ دوستانو دغه ویډیو اصلا زموږ دلته ختمیږي. نو تاسو کوشش وکړئ چې اضافي برخې ټولې داسې ټریم یعنې غوڅې کړئ. د ښي نه چپ طرف ته چې تاسو کش کړئ خپله اتومات د تاسو سره ټریم کیږي یعنې غوڅېږي. بیا هم دوستانو دغه آخري نمبر ویډیو لږ پرابلم لري او دغه پرابلم به موږ څنګه جوړو. تاسو به راشئ د اپشنو ته. اپشنو کې به لاندې راشئ کراپینګ ته. کراپینګ باندې به کلیک واخلئ او کراپینګ کې وګورئ دوستانو دغلته زموږ سره یو آپشن دی فیډر. د فیډر باندې به داسې کلیک واخلئ او څه ناڅه به د دې هغه کونجونه غوڅ یعنې ښویه شي یا نرم به شي. نو تاسو سره به دوستانو وګورئ ویډیو ډېره زبردسته برابره شي. دوستانو دغه دریم نمبر ویډیو هم لږ پرابلم لري چې په کراپینګ کې دلته ورته شیپ انتخاب شوی دی. نو تاسو به راشئ د آپشنو ته. په آپشنو کې به کراپینګ پیدا کړئ. داسې به لاندې راشئ دلته وګورئ دوستانو دغه زموږ سره د کراپ والا آپشن دی. تاسو به په کراپینګ باندې کلیک واخلئ او دلته کې وګورئ دوستانو دې لپاره هم شیپ انتخاب شوی دی. شیپ باندې به داسې کلیک واخلئ او دلته به دوستانو دا ورته ریکټینګل یا چارځلي شکل کې واخلئ او بیا به ټیک مارک کړئ. نو وګورئ دوستانو بالکل مکمل ډول باندې زموږ سره دا ویډیو څه شوه برابره شوه. اوس که چیرته تاسو دې ویډیو ته غواړئ چې بیکګراوند میوزیک ولګوئ نو تاسو به سمپلی لاړ شئ اډیو برخې ته. په اډیو باندې به کلیک واخلئ او دلته کې وګورئ دوستانو ما سره مختلف قسمه میوزیک شته دی. تاسو هم کولی شئ چې یو فری میوزیک ورته یوټیوب نه ډاونلوډ کړئ. لکه زه دغه کټ ټرینس والا ورته راخلم او د پلس نښې باندې چې داسې کلیک واخلم نو وګورئ دوستانو میوزیک هم زموږ سره لاندې داسې اډ شو. د میوزیک اضافي برخه به هم دوستانو تاسو ټریم یعنې غوڅه کړئ. نو دلته وګورئ زموږ سره ټریم یا سپلیټ راغلی دی باندې کلیک واخلئ او دلته کې دوستانو ټریم ټو رایټ دغه یو آپشن باندې به کلیک واخلئ. وګورئ دا میوزیک هم زموږ سره برابر شو. اوس دوستانو که چیرته موږ غواړو چې دا ویډیو په خپل ډیوایس یا خپل موبایل کې ځان سره په سټوریج یا حافظه کې سیو کړو نو دې لپاره به دوستانو تاسو راشئ په شیر بټن باندې به کلیک واخلئ
او بیا به دوستانو تاسو په ایکسپورټ باندې کلیک واخلئ. امید لرم دوستانو چې د دې ویډیو نه به م څه زده کړي وي. ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. ښه وخت. الله پامان.